اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو یولسم مضمون مو کیمیا موضوع مو ملامع کول دي. ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو تیرو درسونو کې موږ تاسې د الکترولیز اړوند ځینې تعاملات لوستي وو، لکه د سلفوریک تیزابونو الکترولیز وو. دا خبره مو سلفوریک تیزابونو په الکترولیز کې کړې وه چې سلفوریک اسید یا د سلفوریک تیزابونو کوم محلول چې دی په خپل ترکیب کې اوبه لري. کولی شو موږ تاسې په دوو مختلفو یا متفاوتو پوتنشلونو کې هغه الکترولیز کو. خو مخکې دی چې سلفوریک تیزاب الکترولیز شي اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې ټوټه کېدلې، ځکه پوتنشل د اوبو او د اوبو د تجزیه لپاره ځان چمتو کول، اوبه یې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه کولې. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ زموږ تاسې کوم موضوع چې ده هغه ملامع کول دي. د درس څخه موخه مو د ملامع کول پیژندل دي. څه ډول کولی شو د ځینې فلزونو ساتنه وکړو، تر ډیره وخته پورې ورڅخه ګټه واخلو، او همدارنګه د فلزي کتودي ساتنې په اړوند باندې به بحث وشي. ملامع کول څه ته ویل کیږي؟ په کوم شکل کولی شو موږ تاسې دغه د ملامع کولو عملیات، د ملامع کولو کیمیاوي تعاملات ترسره کړو. تاسو دلته په سکرین باندې یو عکس ګورئ. په دې عکس کې ځینې پرزې دي یا ځینې د پرزو ځینې برخې دي، یا بولټونه ورته وایي یا نایټونه ورته وایي. ګورئ دغه ملامع شوي دي. دغه ته سپین آب ورکړی دی یا د نقره‌ایي آب ورته وایي، دغه ته زیړ آب ورکړی یا طلایي آب ورته وایي. دا یې په دې خاطر باندې ورکړي چې دا د ډیر وخت لپاره سالم وساتل شي. یعنی ملامع کول په دې معنا دي چې یو پلیس د بل پلیس په واسطه پوښول تر څو هغه تر ډیره وخته پورې دوام وکړي. ځینې وخت به تاسې لیدلي وي عادي وسپنه به وي، اما هغه ته به د یو بل پلیس په واسطه یو بل پوښ ورکړی وي، یو به یو بل آب ورکړی وي، نو هغه تر ډیره وخته پورې ممکن بیا ادامه پیدا کړي، دوام وکړي. نو ملامع کول کوم عملیه ده؟ څه ډول صورت نیسي؟ ملامع کول هغه عملیه ده چې په هغې کې یو پلیس د یو بل اصلي پلیس په واسطه باندې وپوښل شي. یو ضعیف پلیس کولی شو موږ تاسو د یو بل اصلي پلیس په واسطه سره وپوښل شي، تر څو مقاومت یې زیات شي، تر څو یې غښتلتیا زیاته شي، تر څو یې عمر زیات شي او ښکلا ور په برخه کړي. چا ور په برخه کړي؟ ښکلا ور په برخه کړي. موږ تاسې په دغه تیر عکس کې ولیدل، ګوره د نایټو یا د بولټونه چې کوم دي دا که په همداسې عادي شکل باندې وي ډېر بد ښکارېږي، اما که چیرې دوی ته یو پوښ ورکړل شي، ملامع شي د یو بل پلیس په واسطه باندې، ممکن د دوی مقاومت هم زیات شي او څه ښایسته هم ښکاره شي. دغه عملیې ته موږ تاسې ملامع کول ویو. د ملامع کولو په عملیه کې هغه پلیس چې ملامع کیږي د کاتود په حیث رول لوبوي، او هغه پلیس چې هغه د بل پلیس د ملامع کېدو سبب ګرځي هغه د انود په توګه باندې عمل کوي. الکترولیت مواد چې کوم دي د انود د مالګو له جملې څخه بلل کیږي. ګورئ دلته موږ تاسو ته یو د الکترولیز لوښی راوړی. اصلا دغه د الکترولیز د استعمال ځایونه همدغه دي، لکه ملامع کول، لکه فلزي کتودي ساتنه. موږ دلته یو د الکترولیز لوښی راوړی دی. په دې لوښي کې مو دلته یو محلول هم اچولی دی چې دغه د انود ځینې مالګې دي. مثلا انود جوړ شوی دی له میسو څخه، وینې انود دی مثبت الکترود دی، دا جوړ دی له میسو څخه، او همدارنګه بل الکترود مو ورته راټیټ کړی دی هغه چې دی کاتود دی. خو دغه کاتود چې دی دغه الکترود موږ تاسو د کلۍ نه جوړه کړې ده، د کلۍ څخه جوړ کړی دی. غواړو چې دغه کلۍ د میسو په واسطه باندې ملامع کړو. د کلۍ چې دا ممکن په ډېر کم وخت کې له منځه ولاړه شي، زړه شي، خراب شي، او که غواړو چې لږ یې ښایسته کړو، یو څه وخت مقاومت زیات شي، یو څه وخت دوام وکړه، نو هغه موږ تاسو کولی شو بیا د میسو په واسطه باندې څه رقم ته کړو؟ ملامع کړو. ګورئ دغه ملامع کیدونکی شی دی الکترود دی. ګورئ دا میس دی. میس چې دی د ملامع کوونکی دی، نو دا به په انود کې ځای په ځای شي، او هغه چې کیدونکی دی یعنی هغه ملامع کیږي هغه به چیرته ځای په ځای شي؟ په انود کې ځای په ځای شي. نو د ملامع کېدو عملیه د هغې کیمیاوي تعاملات څه ډول صورت نیسي؟ د دې لپاره موږ یو ویډیو هم چمتو کړې ده، تاسې متوجه شئ دې ویډیو ته. په دې ویډیو کې به موږ تاسې وګورو چې د ملامع کېدو عملیه څه ډول صورت نیسي. ګورئ دغه یو الکترولیز لوښی دی او
د کې یو محلول پروت دی، دوه الکترودونه مو ورشیټ کړي دي او ګلوانیک پیل سره مو وصل کړي دي، یو یې مثبت دی انود، بل یې منفي دی، هغه د څه وایي کاتود. دا یې مثبت دی چې د انود په نامه سره دی، کوم چې د اکسیډیشن تعامل کې تر سره کیږي. دا یې منفي دی، د کاتود په نامه سره دی، کوم چې ریډکشن ریډکس تعامل په هغه کې صورت نیسي. د دوی دغه کوم الکترونیت مواد چې کوم دي په دوی کې مختلفې مالګې شامل دي چې د هغې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د برېښنا جریان ته ادامه پیدا کړي. دغه چې کوم دی ملمع کوونکی پلیز دی او دا هم ملمع کیدونکی دی، یعنې دغه انود دی په دې کې چې کوم مواد پراته دي دا د ملمع کېدو سبب ګرځي. دغه کاتود دی، موږ غواړو چې دغه الکترود د دغو په واسطه باندې سره کم ته کړو وپوښو. ګورئ دا میس دی، کاپر او دا آیرن ده، وسپنه ده. وسپنه موږ تاسې غواړو چې د دغو میسو په واسطه باندې ملمع کړو. په دې کې کوم مواد چې هغه د محلول په شکل د الکترولیت مادې په شکل شتون لري، هغه د میس سلفیټ دی، کاپریک کلوراید دی. کیمیاوي تعاملات په دې شکل سره صورت نیسي. کاپر سلفیټ او ټوټه کیږي په میس دوه مثبت او په سلفیټ دوه منفي. موږ تاسې ګورو چې دلته د انود څخه یا د مثبت الکترود څخه الکترونونو حرکت وکړلو، هغه روان دي کاتود ته، یعنی په دې کې اکسیډیشن تعامل صورت ونیولو او په دې کې موږ تاسې ګورو چې هغلته الکترونونه ورته روان دي، یعنی دلته د ریډکشن تعامل صورت ونیو، هغه د الکترونونه درګرد ورته روان دي. د مثبت الکترود یعنی انود څخه الکترونونه ځي منفي الکترود ته، هغه د هغې په واسطه باندې جذبیږي. اوس ګورو چې دلته تر اوسه پورې روان دي دوی څخه الکترونونه، دې څخه چې الکترونونه ځي مثبت چارج دلته زیاتیږي. دغه مثبت چارجونه اوس حرکت کا اوغه منفي چارجونو ته، چون دلته دغه منفي چارجونه چې دي هغه خو الکترونونه دي روان شول. دلته دغه کاتود چې کوم دی یا اوسپنه چې کومه ده د میسو په واسطه باندې ملمع کیږي. ګورئ دلته دا کمیږي میس او هغلته سره هم ته کیږي زیاتیږي. دغه عملیات تر هغه وخته پورې دوام کا تر څو چې دغه الکترود د میسو په واسطه سره وپوښل شي یا ملمع شي. دا شوله د ملمع کېدو اړونده یوه ویډیو. په دې کې موږ تاسې دا زده کړل هغه پلیز چې ملمع کېدونکی دی په انود کې ځای په ځای کیږي، هغه پلیز چې هغه ملمع کیږي هغه چیرته ځای په ځای کیږي په کاتود کې. بله موضوع چې دا ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو هغه د فلزونو کاتودي ساتنه ده. د نفتو، ګازو او نورو موادو اوسپنیزې ذخیرې د اوسپنې د هوا د اکسیجن مالیکولونه او د لندبل په مرسته باندې د اوسپنې د اکسیدیشن او د زنګ وهلو لامل ګرځي. ځینې کیمیاوي تعاملات ترسره کوي. ګورئ تاسو دلته ځینې دغه عکسو ته وګورئ، دغه اوسپنې که چیرې تاسو وګورئ، دغه لولۍ که چیرې تاسو وګورئ، همدارنګه دغه ګرارۍ که چیرې تاسو وګورئ، دا ګورئ زنګ شوي دي اما دغه سالمه جوړه پاتې شوې دی. دې علت څه دی؟ ځینې وخت د فلزي اوسپنې یا ځینې فلزي لوښي چې کوم دي هغه د هوا د اکسیجن او همدارنګه د لمدبل په مرسته باندې د اکسیجن په واسطه هغه اکسیډیشن کیږي، د هغې د زنګېدو، د هغې د ورستېدو، د هغې د خرابېدو سبب او لامل ګرځي. دا چې اوسپنه زنګ نیسي په کوم شکل باندې داسې کیمیاوي تعاملات صورت نیسي. دلته اوسپنه دوه الکترونونه له لاسه ورکوي، هغه اوسپنه دوه مثبت ته اوړي. خو چیرې اوسپنه دوه مالیکوله وي، دوه مالیکول چې په دوه نفرو سره دوه الکترونونه ورکړه څلور الکترونونه به شي. نو تاسې متوجه شئ تختې ته دغه د اوسپنې د زنګ وهلو تعاملات داسې صورت نیسي. که چیرې موږ تاسې اوسپنه فرض کړو، ګورئ دغه اوسپنه په عادي حالت کې د چارج ته نظره سره کم ته ده خنثی ده. که چیرې دغه اوسپنه الکترونونه له لاسه ورکړو، مثلا که چیرې دوه مالیکوله وي نو په دوو مالیکولونو سره څلور الکترونونه له لاسه ورکوي. دلته به جوړه کړي دوه اوسپنې مثبت ایون، سره کمته مثبت ایون د اوسپنې به جوړه کړي. خو ګورئ دا که موږ تاسو ته اوس وګورو دا اکسیډیشن شوه، ولې الکترون یې له لاسه ورکړلو، ولې د صفر څخه مثبت دوه ته جګه شوه، نو دا اکسیډیشن شوله. اوس اوسپنه په دې صورت کې زنګ وي، تخریبیږي، ډېره زر له منځه ځي. کله چې دغلته لمدبل شتون ولري، لنده هوا وي، مثلا په هغو کې خو اوبه هم شتون لري، جمع اکسیجن هم د هوا شتون ولري، هغه څلور الکترونونه چې اوسپنې له لاسه ورکړل د دو په واسطه سره بیرته سره کمته کیږي اخیستل کیږي. جمع څلور الکترونونه بیرته دغو په واسطه سره واخیستل شي، دا به جوړ کړي څلور هایدروکسیل. چې به جوړ کړي څلور هایدروکسیل. ګورئ دلته چارجونه ټیټ شول نو دا سره کمته شوله ریډکشن شوه، سره کم شوله ریډکشن شوه.
اوسپنه کله چې دغه څلور هایدروکسیل لاسته راغلل نو د بل ځل دپاره دا اوسپنه چې هغه دوه مثبت تبدیله شوې وه اکسیدیشن شوې وه دوه مالیکوله یا دوه اتومه جمع دا تعامل کا د دغو څلورو هایدروکسیلو سره څلور هایدروکسیل منفي دا جوړوي اف ای او اچ FeOH2 فیرس هایدروکساید القلی جوړوي چی جوړوي فیرس هایدروکساید القلی دغه فیرس هایدروکساید کومه القلی چې ده FeOH2 جمع دا د اکسیجن په واسطه باندې بیا اکسیدیشن کیږي دا جوړوي Fe2O3 پیریک اکساید اوبه لرونکی H2O جمع دوه مالیکوله اوبه هم سره کمته کیوي آزادي وي دا شولو د اوسپنې د زنګ وهلو تعاملات چې په دې کې لومړی اوسپنه الکترونونه له لاسه ورکوي د اوسپنې دوه مثبت آیون ته تبدیلیږي هغه د اوبو او همدارنګه د اکسیجن یا د لمدبل په واسطه سره بیرته جذبیږي ارجاع کیږي چارج چټیږي په هایدروکسیل باندې تبدیلیږي وروسته د هایدروکسیل د اوبو سره تعامل کا فیرس هایدروکساید القلی جوړوي کله چې دغه فیرس هایدروکساید القلی د اکسیجن سره تعامل وکړي فیریک اکساید اوبه لرونکی او اوبه سره کمته کیوي آزادي وي نو د کتودي ساتنې اړوند موږ تاسو لپاره یوه ویډیو هم چمتو کړې ده ګورئ دلته موږ تاسو یو پایپ تاسو پارس کړئ ځینې وخت دغه فلزي ذخیرې ټانکر د تیلو یا د نفتو یا د ګازونو تر ځمکه لاندې ښخول کیږي د دې دپاره چې د هغوی د زنګ د هغوی د تخریب د هغوی د زړېدو مخه ونیول شي د هغوی څخه یو ډېر قوي ارجاع کوونکی فلز ایښودل کیږي مثلا تاسې فرض کړئ دغه چې دا اوسپنه ده خو دغه اوسپنه چې د کوم د کاتود په حیث باندې عمل ترسره کوي دا یو پایپ دی د ګازو یا تاسې فرض کړئ د تیلو یو پایپ دی یا تاسې فرض کړئ یو ټانکر دی موږ تاسو دا په خاوره کې ښخوو د دې دپاره چې دا 10 کاله وروسته هم سالم پاتې وي زنګ نشي تخریب نشي د دې سره یو ډېر قوي ارجاع کوونکی بل پلیس ښخوو خو دغه به د کاتود په حیث باندې عمل کا څه چې په حیث به عمل کا کاتود دغلته یو بل ډېر قوي پلیس ورسره ښخوو ممکن د انود په حیث باندې عمل وکړه که دغه اوسپنه وي دا به موږ تاسې مګنیزیم په خاوره کې ورسره ښخ کړو دغه خاوره چې کومه ده په دې کې اکسیجن هم شته په دې کې د مځکې سوري دي اوبه هم شته دا به د الکترولیت مادې په حیث باندې عمل وکړه دلته یوه دستګاه سره که چیرې وصل شي ګورئ دغه الکترونونه ورکوي او دا الکترونونه اخلي اساسي خبره په دې کې د ډېر قوي ارجاع کوونکې ماده ده یعنې خپله دی اکسیدیشن کیږي د بلې مادې د ارجاع لامل ګرځي نه پرېږدي چې دغه اوسپنه د وخت په زمان د وخت په تېرېدو سره کمته شي زنګ شي دلته مګنیزیم د انود په حیث رول لوبوي او اوسپنه چې کومه ده هغه د کاتود یعنې دغه مګنیزیم چې کوم د الکترونونه د همیش دپاره ورکوي اوسپنې ته دغو ټانکر ته هغه به ورسره کېږي هغه به له منځه ولاړ شي هغه به تخریب شي خو دا به له منځه ولاړ نشي همداسې کولی شو موږ تاسې پلاتین ورسره کېږدو پلاتین هم قوي اکسیدیشن کوونکي مواد دي دا به الکترونونه له لاسه ورکوي اما دا به الکترونونه اخلي هغه به له منځه ولاړ شي خو دا به له منځه ولاړ نشي دا شوله فلزي کتودي ساتنه د دې طریقې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو مختلف فلزونه یا ذخیروي ټانکر چې هغه تر ځمکه لاندې ایښودل کیږي د دې په خاطر چې د هغې د زنګ مخه ونیول شي موږ تاسو یو قوي ارجاع کوونکی فلز ورسره ښخي وګورئ متوجه شئ زه تاسو تختې په مخ باندې یو شکل هم رسمومه که چیرې موږ تاسې دغه ځمکه پارس کړو مثلا په ځمکه کې موږ تاسې دومره یو ځای ژور کړلو په دې ژور کې موږ تاسې دلته د اوسپنې یو ټانکر ښخ کړو تاسو دغه د اوسپنې یو ټانکر پارس کړه دلته موږ ځمکه لاندې په خاورو کې ښخ کړلو دا جوړ دی له اوسپنې څخه خو که چیرې د دې سره یو قوي ارجاع کوونکی فلز کې نه ښودل شي دا خو د وخت په تېرېدو سره دلته خو د ځمکې سوري شته دیه د دې څخه اوبه هم ورداخلیږي لمدبل او همداسې دلته اکسیجن هم ورته راداخلیږي په دوی شکل باندې ممکن یو کال وروسته چې ورشو دغه ټانکر ټول تخریب شوی وي هغه له منځه تللی وي زنګ شوی وي نو که چیرې موږ د دې سره یو قوي ارجاع کوونکی فلز ښخ کړو دا به الکترون ورکوي هغه به اخلي د هغې د تخریب مخه به ونیول شي مثلا که چیرې دوه مالیکوله مګنیزیم ورسره ښخ کړو په یوه نفر سره دوه الکترونونه ورکوي نو په دوه نفرو سره یا په دوه اتومونو سره به څو الکترونونه لاسه ورکړي دا به تبدیل شي مګنیزیم دوه مثبت جمع څلور الکترونونه به له لاسه ورکړي ګورئ دا د انود په حیث رول لوبوي اکسیدیشن شو سره کمته شولو اکسیدیشن شو دغه اوسپنه چې کومه ده دا
د کاتود په حیث باندې رول لوبوي. کله چې دغه مګنیزیم 4 الکترونونه په 2 اتومونو سره الله سوار کړل الته خو اوبه راغلي دي د ځمکې د سوریو څخه اوبه را داخله شوي دي جمع اکسیجن هم تر سوریو را داخل شوی دی چې څنګه دغه ساحې ته را داخل شي دا د مګنیزیم 4 الکترونونه به ورته راشي 4 الکترونونه به زر واخلي هغه به تبدیل شي په 4 مالیکول هایدروکسیل باندې چارج به ورټیټ کا د به شي ریډکشن به چیرته صورت ونیسي په کاتود کې. یعنی دا شولو د فلزي کاتودي ساتنې اساسي موضوع کوم چې د فلزونو د تخریب زنګ وهلو د مخنیوي سبب ګرځي. د الکترولیز مقداري قوانین یا ورته د پارادي قوانین هم وایي. په 1814 میلادي کال کې پارادي د برېښنا د جریان او د ذخیره شوي فلز ترمنځ اړیکه وڅېړله نو ځکه دغه قوانینو ته د پارادي قوانین هم وایي. د پارادي لومړی قانون دا شی دی په الکترودونو کې د ذخیره شوي آیونونو اندازه مساوي ده له هغه مقدار برېښنا سره کوم چې د الکترولیز په عملیه کې په مصرف رسیږي. متوجه شئ تختې ته د پارادي لومړی قانون دا شی دی وی په الکترودونو کې د ذخیره شوي موادو یا آیونونو اندازه دا مساوي ده له هغه مقدار برېښنا سره ضرب دی آی ضرب دی ټي کوم چې د الکترولیز عملیې په جریان کې په مصرف رسیږي. که الکترولیز عملیې په جریان کې برېښنا زیاته مصرف شي زیات آیونونه به په انود او کاتود کې ذخیره شوي وي. که برېښنا کمه مصرف شي کم آیونونه به یا کم مواد به په انود او کاتود کې ذخیره شوي وي. د پارادي دویم قانون داسې وي که چیرې بېلابېل محلولونه ولرو او د هغوی تجزیې لپاره یوه ټاکلې اندازه برېښنا په مصرف ورسیږي په دې صورت کې د ذخیره شویو آیونونو اندازه مستقیما متناسبه ده د همغه موادو د معادلو ګرامونو سره. یعنی که چیرې څو مختلف محلولونه ولرو W پر W2 مختلف محلولونه ولرو مختلف اجزای ولرو یعنی دغه ذخیره شوی آیونونو اندازه په مختلفو محلولونو کې دا مستقیما متناسبه ده د هغوی د معادلو ګرامونو د شمیر سره AQ پر AQ2 معادلو ګرامونو شمیر موږ تاسو په تیرو درسونو کې لوستی وو. دا شو ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې موضوع د الکترولیز د عملیې څخه اساسي کارونه چې دا په مختلفو ځایونو کې کار اخیستل کیږي لکه ملمع کول دی د فلزونو استخراج دی د مرکبونو تولید دی همدارنګه د فلزي کاتودي ساتنه ده برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول په صنعت طبابت ټکنالوژي او داسې نورو ځایونو کې د الکترولیز عملیې په واسطه سره ګټه اخیستل کیږي. ګورئ دغه ځینې فلزونه چې دي ملمع شوي د خپله د الکترولیز د عملیې د استعمال یو ځای دی. نن ورځ د درس اړوند ما تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده چې هغه فلز چې ملمع کیږي د کوم الکترود دنده په غاړه لري کوم چې ملمع کیږي کاتود. نن ورځ د درس اړوند ما تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده چې هغه فلز چې ملمع کیږي د کوم الکترود دنده په غاړه لري یعنی په کوم الکترود کې ځای په ځای کیږي هغه په کاتود کې. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي هره پوښتنه 4 ځواب لري تاسو سم ځواب وټاکئ. اوله پوښتنه هغه فلز چې د بل فلز د ملمع کېدو سبب ګرځي د کوم الکترود دنده په غاړه لري. دویمه پوښتنه د الکتروز په عملیه کې مصرف شوی برېښنا د ذخیره شوي آیونونو سره څه ډول ده. دا هره پوښتنه 4 ځوابونه لري تاسو به سم ځواب په نښه کړئ. تر بیا چې موږ د تاسو درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارمه. ښه وخت ښې چارې اللهم مل شه.